باني مجلوا. Don't make excuses. Don't make excuses. ماتا خوب رازي. I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. ماتی روپی راکلا. Give me change money. Give me change money. ماتا پتا نشتا. I don't know. I don't know. چای سړیږي یا یخ کیږي. The tea is getting cold. The tea is getting cold. بخښنه غواړم زه. Excuse me. Excuse me. زه په لاره کې یم. I am on the way. I am on the way. زه خپه یم. I am sad. I am sad. ستا روژه ده. Are you fasting? Are you fasting? هغه نن ورځ سخت بغوسه ده. He is very angry today. He is very angry today. زه نور نشم ماتل کېدی یا زه نور صبر نشم کولی. I can't wait anymore. I can't wait anymore. آیا ته راځې؟ Are you coming? Are you coming? ستا کور چیرته دی؟ Where is your house? Where is your house? دا سټوکه نه ده. It is not a joke. It is not a joke. اندېښنه مه کوه زه در سره یم یا تشویش مه کوه زه در سره یم. Don't worry. I am with you. Don't worry. I am with you. دا یو ډیر لوی غم ده یا لوی مشکل ده. It is a big grief. It is a big grief. grief وای غم ته یا ستونزې ته. هغه مه خبروه. Don't inform him. Don't inform him. تا ته چا وویل؟ Who told you? Who told you? سپا خبره وکړه یا سپا ووایه. Say it clearly. Say it clearly. پورته منزل ته لاړ شه یا پورته لاړ شه. Go upstairs. Go upstairs. دا پرېږده. Leave it. Leave it. ته غواړې. Do you want? Do you want? د هغه نه پوښتنه وکړه. Ask
him. Ask him. Rapasega. Get up. Get up. دا ګول کړه یا دا بند کړه. Turn it up. Turn it up. څراغونه یا ګروپونه روښانه کړه یا بلې کړه. Turn on the lights. Turn on the lights. راویښ شه. Wake up. Wake up. راویښ شه ناوخته ده. Wake up. It is late. Wake up. It is late. مخ دې ومینځه. Wash your face. Wash your face. Wash your face. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.